منګه یو ځل بیا غواړو چې خدای تعالی تا بیا د افغانستان لپاره 15 کاله پاچا کړي ته اوس وایې چې پاچا خو انتخاباتو راغلم پاچا خو په زور راځي خو صاحب وایي موږ په وخت کې پاچا ډېر قدر لرلو نو ځکه زه تا ته پاچا وایم. محترم جلال اباد جمهور رئیس منګه یو نانا لرو شینواري منګه کوم غوښتنه نه لرو دام فیصله کړی دا غوښتنه هم درلوده او لرلم هلته بدل شو. د مشران څخه مننې جلال اباد جمهور رئیس صاحب ته ډېر درنښت د داخلي وینا بلنه ورکوم. تاسو له مانه چې ولو غوښتل هر څه غواړئ ژمنه مې دا ده چې موږ به د دې ولسوالیو آبادي ګورو هر کور چې وران سوی به بیرته ودانېږي په دې ولسوالیو باندې د غازي صاحبان کېناستلي په اساسي توګه پانګه اچول کېږي. ما جناب قمرالدین شینواری امرخیل صاحب خور شینواری ملال شینواری او مو ټاکلي دي چې دا ټول حالات وګوري او زه چې درغلم د دې لپاره ده چې ژمنه وکړم چې بیا درځم او بیا به یو آباد او اوسا همیشه بهار ننګرهار تل دې وي افغانستان یا شخصن افغانستان پایده باد افغانستان او تل دې شینوار او مومند و ننګرهار ولس فرمایشي غونډه وه او فرمایشي خلک راغلي او نه د قوم غوښتنه پکې ومنله شوه او نه قوم په دې کې وو. موږ د دې غونډې هېڅ خبر نه یو څوک ټوپک سالارانو قاچاقبرو زورواکو موږ خرڅ کړي وو او د هغوی غونډه وه. دلته د شینوارو قوم غونډه نه وه او که د شینوارو قوم غونډه وه د شینوارو قوم خواستې به پکې دغه شوې وه د شینوارو قوم غونډه نه وه. موخه یوازې کمپاینیز بڼه وه
بس نور هیڅ هم شینوار ولس لپاره هیڅ ونه کړه ځکه چې صرف د کمپاین بډای و او خپل کمپاین لپاره راغلی د غونډ افغانستان لپاره قرباني ورکړې ده نن چې هغه اشخاص چې دلته یې چې شینوار یو غوښتنه درنه نه لري دا هغه خلک دي چې همیشه دا قوم خرڅ کړی دی همیشه دې قوم سره ظلم کړی دی ولې شینوار غوښتنه نه لري تاسو د شینوار قرباني ته وګورئ شینوار څومره قرباني ورکړي شینوار د غونډ افغانستان لپاره قرباني ورکړي شینوار د غونډ نوم بشر د لپاره قرباني ورکړې ده څنګه شینواري قوم غوښتنه نه لري دا هغه خلکو چې دوی یوازې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیولې وي ځکه دا غوښتنه وه چې شینواري قوم هېڅ غوښتنه نه لري شینواري فرض بس غوښتنه لري درومئ